أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. سورة یونس 11 نمبر آیات ده. مخکې آیاتونو کې الله رب العالمین په خپل توحید باندې عقلی دلایل ذکر کول او مشرکانو ته مختلف زجرونه ورکړل. د آیات نه وروسته به الله رب العالمین مختلف عقلی دلایل ذکر کوي په توحید خپل، او خاص طور دا هغه دلایل دي چې په دې خبرو باندې به مشرکانو هم اقرار کولو، او دارنګه مختلف زجرونه به دې نه وروسته هم مشرکانو ته ذکر کیږي. هغه خلک چې د الله رب العالمین د توحید او د الله د کتاب نه اعراض کوونکي دي او مخ ګرځوونکي دي، هغوی ته مختلف زجرونه الله رب العالمین ورکي. قل ته ورته ووایه من یرزقکم، څوک رزق درکوي تاسې ته، من السماء د اسمان نه، والارض او د ځمکې نه، ځمکې او اسمان نه رزق څوک درکوي. ام من یملک السمع، او یا څوک د اختیارمند السمع د غوږ، والابصار او د سترګو، ومن یخرج الحی، او څوک راوباسي الحی ژوندی، من المیت د مړ نه، ویخرج المیت او راوباسي المیت مړ، من الحی د ژوندي نه، ومن یدبر الامر، او څوک انتظام کوي الامر د ټولو کارونو، دا ذات څوک دی. فسیقولون الله، وسیقولون نظر دی چې وبوي دوی الله، الله دی، دا ټول کارونه الله کوي. فقل نو ته ورته ووایه افلا تتقون، آیا نو تاسې نه ویرېږئ د الله نه؟ داسې ذات نه خو ویره پکار ده چې هغه ژوندي کول کوي، مړه کول کوي، مړی د ژوندي نه راوباسي او ژوندی د مړي نه، او دارنګه تاسې ته رزق درکوي، دې نه یره پکار ده او تقوا پکار ده. فذلکم الله، نو دغه صفتونو والا الله دی، ربکم الحق، رب ستاسې دی، الحق په رښتیا، رښتینی رب ستاسې دا دی. وماذا بعد الحق الا الضلال، وماذا نو نشته دی بعد الحق وروسته د پرېښودلو د حق نه، الا الضلال مگر ګمراهي ده. فانا تصرفون، نو څنګه اورېدلی شئ د حق نه؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، نو کله چې دوی د حق نه اوړي او حق پرېږدي، نو دوی باره کې خامخا بیا دا فیصله ده چې دوی ایمان نه راوړي. كذلك دغسې حقت كلمة ربك، ثابته شوې ده فیصله د رب ستا، على الذین په هغه کسانو، فسقوا چې نافرمانه دي، انهم چې یقینا دوی لا یؤمنون ایمان نه راوړي. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده، د آیت کریمه کې الله رب العالمین رد کوي په مشرکانو باندې، او حاصل دا دی چې دا ستاسې معبودان چې تاسې معبودان ورته ویئ، نه دوی ساول پیدا کولی شي او نه اعاده د دوی کولی شي، دوباره هم نشي پیدا کولی. قل ته ورته ووایه هل من شرکائکم، آیا شته دی د معبودانو ستاسې نه، من هغه څوک یبدأ الخلق چې اول پیدایش وکړي، ثم یعیده بیا دوباره پیدایش وکړي، نشته دی داسې څوک. قل الله، ته ورته ووایه چې الله تعالی یبدأ الخلق اول پیدایش کوي، ثم یعیده بیا دوباره هم کوي، دوباره پیدایش هم الله رب العالمین کوي. فانا تؤفکون، نو څنګه اورېدلی شئ تاسې د توحید د الله نه؟ قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، د آیت کریمه کې الله رد کوي په مشرکانو باندې، آیا ستاسو معبودانو کې داسې څوک شته چې هغه خلک حق ته ورسي او سمې لارې ته ورسي؟ نشته دی. الله رب العالمین ډېر حقدار دی چې د هغه تابعداري وکړی شي، ځکه هغه هدایت ته خلک رسوي. قل ته ورته ووایه هل من شرکائکم، آیا شته دی من شرکائکم د معبودانو ستاسې نه، من هغه څوک یهدي چې رسول کولی شي الی الحق حق ته، نشته دی داسې څوک. قل الله، ته ورته ووایه الله تعالی یهدي رسول کوي للحق حق ته، حق ته الله رسول کوي. افمن آیا نو هغه څوک یهدي چې رسول کولی شي الی الحق حق ته،
احق حقدار دی ان د دې خبرې یتبع چې تابعداري وکړی شي امن یا هغه څوک لا یهدي چې هدایت نشي موندلی الا مگر ان یهدا چې ښودنه وشي هغه ته نو هغه څوک چې هغه خپله هدایت نشي موندلی مګر دا چې هغه ته ښودنه وکړلی شي هغه په سمه لار باندې روان کړلی شي نو دې کې اوس څوک د تابعدارۍ حقدار دی ښکاره خبره د الله رب العالمین د تابعدارۍ حقدار دی چې هغه هدایت ته رسول کولی شي فما لکم نو څه وجه د تاسې لره کیف تحکمون څرنګه فیصلې کوئ بدلیله فیصلې تاسې کوئ وما یتبع اکثرهم الا ظنا د آیت کې مرد دی په دې مشرکانو باندې چې دوی هسې اټکل پسې روان دي او د ګمانونو پسې روان دي وما یتبع او تابعداري نه کوي اکثرهم ډېر د دوی نه الا ظنا مګر د ګمان هسې د ګمان پسې روان دي ان الظن یقینا ګمان لا یغني فایده نه ورکوي من الحق د حق نه شیئا د هیڅ څیز ګمان دا چاته فایده نه ورکوي د حق نه او دا آیت دلیل دی په دې باندې چې په باب د عقیده کې ظنیات دا نه چلیږي هلته به یقیني دلیل پسې ځي ان الله علیم بما یفعلون ان الله یقینا الله تعالی علیم پوهه دی بما په هغه څه یفعلون چې دوی کوي وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله دا آیت کې اوس صدق د قرآن کریم الله رب العالمین ذکر کی او زجر او زورونه به هغه خلکو ته چې هغوی د قرآن کریم منکرین دي وما كان او نه دی هذا القرآن دا قرآن ان یفترى چې جوړ کړی شي من دون الله سوا د الله نه د الله نه سوا بل څوک دی جوړ کی لیکن نازل شوی دی دا تصدیق الذي د پاره د تصدیق دا کتابونو بین یدیه چې مخکې دی نه دي د مخکې چې کتابونه دي دغه تصدیق د پاره نازل شوی دی وتفصیل الكتاب او د پاره د تفصیل د کتابونو د مخکینی کتابونو د تفصیل د پاره د نازل شوی دی لا ریب هیڅ شک نشته فيه په دې کې من رب العالمین د طرفه د رب العالمین ام یقولون افترا دا آیت کې اوس زجر منکرینو ته الله رب العالمین ورکي که تاسې ووایئ چې دا د ځان نه جوړ شوی دی نو ځئ تاسې یو صورت راوړئ د دې په شان ته که ستاسې وس وي راوړئ یو صورت ام یقولون یا وایي دوی افتراه چې د ځان نه جوړ کړی دا قرآن قل ته ورته ووایه فأتو نو راوړئ بصورت یو صورت مثله په شان ته دی د دې قرآن کریم د یو صورت په شان ته خو تاسې یو صورت راوړئ ودعو راو بلی من استطاعتم اغا څوک چې طاقت لري تاسې من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین که تاسې یې رښتیني نور خلک هم ځان سره راوبلئ که معبودان هم رابلئ او که علما او که هر څوک رابلئ راوړئ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه د آیت کې اوس د انکار وجې ذکر کوي هغه دا دی چې دوی په دې باندې علم نه لري پوهېږي پې باندې نه نو ځکه دوی انکار کوي او بل دا دی چې دوی ته د انکار عاقبت او انجام او سزا نه ده راغلې بل کذبوا بلکې دوی دروغجن ګڼي دا قرآن بما په سبب د دې لم یحیطو چې دوی نه دی حاصل کړی بعلمه علم د دې کتاب ولما یأتهم او تر اوسه نه دی راغلی دوی ته تأویله عاقبت د انکار د دې قرآن د دې قرآن د انکار هغه عاقبت او انجام دوی ته نه دی راغلی نو ځکه دوی انکار کوي كذلك كذب الذين من قبلهم كذلك دغسي كذب الذين دروغجن ګڼلي هو الذين هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه خپل پیغمبران یې دروغجن ګڼلي فانظر نو ګوره کیف کان عاقبت الظالمین څرنګه شو عاقبت الظالمین انجام د ظالمانو انجام الله څرنګه کړلو او څنګه عذاب یې ورکړلو ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به دا آیت کې زجر دی دوی ته هغه څوک چې د قرآن کریم نه انکار کوي دا مفسدین خلک دي ومنهم او بعضې دوی نه من هغه څوک دی یؤمنو چې ایمان لري به په دې قرآن ومنهم او بعضې دوی نه من هغه څوک دی لا یؤمنو به چې ایمان نه لري په دې سره د قرآن باندې ایمان نه لري وربک او رب ستا اعلم ډیر ښه پوهی دی بالمفسدین په فساد کوونکو الله رب العالمین مفسدین او فساد کوونکي ډیر ښه پیژني وان کذبوک فقل لی عملی ولکم عملکم د آیت کې تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکړي که دوی ستا خبره نه مني
بس د دوی نه براءت وکړه، ورته وایه چې ستاسې خپل اعمال او د هغې سزا او زما دپاره خپل اعمال. وان کذبوک او که دوی دروغجن ګڼي تا فقل نو ورته ووایه لی عملي زما دپاره عملي بدله د عمل زما ده، ولکم او ستاسې دپاره عملکم بدله د عمل ستاسې ده. تاسو چې انکار کوئ نو تاسو ته به خپله بدله درکولی شي او ما ته به خپله بدله راکولی شي. انتم تاسې بریئون بیزاره یستئ مما د هغه څه نه اعملو چې زه کوم، وانا او زه بریئون بیزاره یم مما د هغه نه تعملون چې تاسې کوئ، ستاسو د اعمالو نه زه بیزاره یم. ومنهم من یستمعون الیک، د آیتونو کې تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته او زجر هم دی د منکرینو ته. ای نبی ای پیغمبره دوی تا ته ظاهرا غوږونه ږدي ولیکن دوی د زړه په غوږونو باندې نه اوري، او دارنګه ظاهرا سترګو باندې درته ګوري ولیکن د زړه سترګې د دوی وړندې دي. ومنهم او بعضې د دوی نه من هغه څوک دي یستمعون الیک چې غوږ دي الیک تا ته. افانت آیا نو ته تسمع الصم اورول کولی شي الصم کڼو ته ولو کانو اگر که دوی لا یعقلون عقل نه لري. ومنهم او بعضې د دوی نه من هغه څوک دي ینظر الیک چې ګوري تا ته. افانت آیا نو ته تهدي العمیا ښودنه کولی شي العمیا وړندو ته ولو کانو اگر که دوی لا یبصرون لیدل نشي کولی، د زړه په سترګو باندې لیدل نشي کولی، د زړه سترګې وړندې دي. نو دا به په دوی باندې ظلم وي چې دوی د زړه سترګې وړندې دي او دارنګه غوږونه یې کاڼه دي. نه، الله رب العالمین ظلم په چا باندې نه کوي، دا خلک خپله په ځانونو باندې ظلم کوي. وروسته آیات کې الله رب العالمین دا جواب کوي، ان الله یقینا الله تعالی لا یظلم ظلم نه کوي الناس په خلکو شیئا هیڅ ظلم. الله رب العالمین په مخلوقات باندې ظلم نه کوي، ولكن الناس لیکن خلق انفسهم په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوي. ویوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النهار، د آیات کې تخویف اخروي الله رب العالمین دوی ته ورکوي. دنیا کې که هر څومره دا خلق مزې او چرچې وکړي ولیکن آخرت کې به داسې فکر وکړي او د مرګ نه وروسته چې موږ هسې یو ساعت تیر کړی دی بس. ویوم یحشرهم او په کومه ورځ یحشرهم چې راجمع به کړي دوی لره، دوی راجمع کې او آخرت کې راپورته کړي نو دوی به دا ګمان وکړي کأن لم یلبثوا گویا کې وخت نه دی تیر کړی دوی الا مگر ساعتا یو ساعت من النهار د ورځې نه، د ورځې یو ساعت یې تیر کړی دی. یتعارفون پیژندګلوي به کوي بینهم په خپل مابین کې، یو بل سره به تعارف کوي د ملامتیا دپاره، یو بل به ملامته کوي. قد خسر الذین یقینا تاوان والا دی الذین هغه کسان کذبوا بلقاء الله چې دروغجن ګڼي بلقاء الله ملاقات د الله، وما كانوا ندي دوی مهتدین هدایت مندون کی، دوی لاره مندون کی ندي او هدایت مندون کی ندي. وإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك، د آیات کې تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکي، یا به دنیا کې د دوی هغه عذابونه تا باندې وګورو او که دنیا کې نه نو آخرت کې به خامخا د دوی هغه عذابونه وګوري. وإما نرينك او که وښایو موږ تا ته بعض الذي بعضې هغه عذاب نعدهم چې وعده کوو موږ دوی سره، او نتوفینک یا وفات کو موږ تا لره نو آخرت کې به تا ته وښایو. فإلینا نو موږ طرف ته مرجعهم واپس کېدل د دوی دي. ثم الله بیا الله تعالی شهید خبر دی علامه هغه کارونو یفعلون چې دوی کوي، الله پې باندې ګواه دی او الله خبر دی د دوی په ټولو اعمالو باندې. ولکل امت الرسول، د آیات کې تخویف اخروي، قیامت په ورځ باندې به هر امت باندې خپل رسول ګواه راوستلی شي. کله چې هغه خپل پیغمبر راوستلی شي په دوی باندې الله رب العالمین به د هغې نه وروسته په دوی باندې فیصله وکړي. ولکل امت او د هر امت دپاره رسول رسول دی چې هغه د قیامت په ورځ باندې په هغې باندې ګواهي کوي. فاذا جاء نو هر کله چې راشي رسولهم رسول د دوی قضیه فیصله به وشي بینهم په مابین د دوی کې بالقسط په انصاف وهم لا یظلمون او په دوی باندې به ظلم نشي کېدلی. الله رب العالمین ظلم نه کوي، انصاف باندې فیصلې کوي. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، آیت کریمه کې زجر د منکرینو د قیامت ته، دوی به ویل د قیامت به کله نیټه موږ ته وښیوئ، وخت یې موږ ته وښیوئ.
الله رب العالمین جواب کوي چې پیغمبره ته ورته ووایه چې زه د ځان دپاره د نفع او د ضرر اختیار نه لرم، نو د عذاب تاریخ او د غیب و علم د هم زما سره نشته دی. ویقولون او دوی وایي متى هذا الوعد، کله به وي هذا الوعد دا وعده، د قیامت وعده او د عذاب وعده دا به کله ان کنتم کوي تاسې صادقین رښتیني. قلت ورته ووایه لا املک زه اختیار نه لرم لنفسي د ځان دپاره ضرن د ضرر لرې کولو ولا نفعا او نه د فایدې حاصلولو الا مگر ماشاء الله هغه چې وغواړي الله چې څه وغواړي هغه کیږي. لکل امت د هر یو امت دپاره اجل یوه نیټه ده، د عذاب یو نیټه د هر امت دپاره الله ټاکلې ده. اذا جاء اجلهم کله چې راشي دا نیټه د دوی فلا یستاخرون نو نه به شي وروسته کیدی ساعتا یو ساعت ولا یستقدمون او نه به مخکې کیدلی شي، هغه نیټې نه به یو ساعت نه مخکې کیدلی شي او نه به وروسته کیدلی شي. الله عذاب په هماغه نیټه باندې راځي. قل ارأیتم ان اتاکم عذابه بیاتا او نهارا، دم زجر د منکرینو ته خد الله عذاب کراشي نو تاسې به څه شی استعمال کوي د دفع دپاره، تاسې څه شی لرئ؟ قل ته ورته ووایه ارأیتم آیا فکر کړی دی تاسې ان اتاکم عذابه کراشي تاسې ته عذابه عذاب د الله بیاتا د شپې او نهارا یا د ورځې ماذا نو څه تدبیر دی یستعجلو چې په تلوار سره به وکړي منه د هغې نه المجرمون مجرمان د ځان د بچ کولو دپاره او د عذاب د دفع کولو دپاره به دوی څه تدبیر کوي؟ دوی سره هېڅ تدبیر نشته دی. ثم یا بیا اذا ما وقع کله چې واقع شي دا عذاب آمنتم به نو ایمان به راوړئ تاسې په دې. کله چې عذاب راشي نو بیا به ایمان راوړئ، دې وخت کې خو ایمان بیا نه قبلیږي. الآن آیا اوس ایمان راوړئ وقد کنتم او حال دا چې وی تاسې به چې دا عذاب متستعجلون په تلوار سره غوښتلو. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، دا آیت کریمه کې هم تخویف دی. ثم قیل بیا به وویلی شي للذین هغه کسانو ته ظلمو چې ظلم یې کړی ذوقوا وڅکئ عذاب الخلد عذاب د همیشوالي، اوس همیشه په عذاب کې اوسیږئ. هل تجزون بدله نشي درکېدی تاسې ته الا مگر بما په سبب د هغه عمل کنتم تکسبون چې تاسې کولو، تاسې ته د خپلو اعمالو په سبب باندې اوس بدله درکېدلی شي. ویستنبئونک احق هو، آیات کې زجر دی منکرینو د قیامت ته. ویستنبئونک او پوښتنه کوي ستانه حق هو، آیا حق دی د عذاب د قیامت عذاب دا حق دی؟ قلت ورته ووایه ای او وربي او قسم دی په رب زما انه یقینا دا لحق خامخا حق دی وما انتم او نه تاسې بمعجزین عاجزه کوونکي الله لره چې الله لره کمزوری کوي او تاسې د هغې نه بچ شئ او وتښتېږئ. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به، د آیت کریمه کې الله رب العالمین تخویف اخروي ورکوي. دا ظالمان به ګوره د قیامت په ورځ باندې نه په فدیه باندې خلاص شي او نه به په پښیمانۍ باندې خلاص شي. همدا دنیا ده چې په دنیا کې که ایمان راوړلو اعمال صالحه وکړل په دې باندې دا انسانان خلاصېدلی شي، که نه په آخرت کې نه په فدیه باندې انسان خلاصېږي او نه په پښیمانتیا. ولو ان او کشي لکل نفس د هر یو نفس دپاره ظلمت چې ظلم یې کړی دی ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي لافتدت خامخا بدله کې به یې ورکوي به هغه دا ټول هر څه به په فدیه کې ورکوي ولیکن دی به نه خلاصېږي. واسروا الندامة او پټوي به ندامت پښیمانتیا لما رأوا العذاب هر کله چې وویني دوی العذاب عذاب، کله چې عذاب وګوري نو دی به پښیمانتیا پټه کړي. وقضي بینهم او فیصله به وکړی شي بینهم په مابین د دوی کې بالقسط په انصاف سره وهم او په دوی به لا یظلمون هیڅ ظلم نشي کېدلی. الا ان لله ما فی السماوات والارض، د آیت کریمه نه وروسته هم مختلف عقلی دلایل به الله رب العالمین په خپل توحید باندې ذکر کړي. الا خبردار ان لله یقینا د الله اختیار کې ما هغه څه دي فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او ځمکه کې دي. الا خبردار ان وعد الله یقینا وعده د الله حق رښتینی ده
ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دوی نه لا یعلمون نه پوهیږي. ویحیی خاص الله تعالی ژوندي کول کوي، ویمیت او مړه کول کوي، والیه او خاص هغه ته به ترجعون وګرځولی شئ تاسې، الله ته به تاسې ګرځولی شئ او واپس کېدلی شئ. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم. د آیت کریمه کې اوس ترغیب قرآن کریم ته ورکوي او صفات د قرآن کریم به الله رب العالمین ذکر کړي چې قرآن کریم د هغه کتاب دی او هغه سبب دی چې د دې په وجه باندې انسان د قیامت او د عذابونو د الله رب العالمین او د هر څه نه خلاصېدلی شي. یا ایها الناس ای خلکو قد جاءتکم یقینا راغلی دی تاسې ته موعظة نصیحت او وعظ درته راغلی دی من ربکم د طرفه د رب ستاسې نه وشفاء او شفاء لما د هغه مرضونو فی الصدور چې په سینو کې دي. قرآن کریم هم معنوي هم ظاهري د ټولو مرضونو لپاره قرآن کریم د شفا ده. وهدى او هدایت دی ورحمت او رحمت دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو. مؤمنان د دې کتاب نه فائدہ اخیستلی شي ځکه دوی د پاره رحمت دی. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. دم ترغیب قرآن کریم ته. دا قرآن دغه ټولو مالونو نه غوره دی چې د انسانانو جمع کوي. قل ته ورته ووایه بفضل الله وفضل د الله تعالی وبرحمته او په رحمت د الله تعالی وبذلك نو په دې دي فليفرحوا خوشحاله شي دا خلک دي په دې قرآن کریم باندې خوشحاله شي. هو دا قرآن کریم خیر غوره دی مما دا هغه مال نه یجمعون چې دوی جمع کوي. دا خلک چې کوم مالونو پسې ورځ او شپه ورکي او جمع کوي دا قرآن کریم دا ټولو نه غوره دی. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق. دا آیت کریمه کې رد کوي په مشرکانو باندې. کله چې قرآن کریم موجود دی نو حلال او حرام به دې قرآن کریم نه اخیستلی کېږي. د ځان نه به حلال او حرام څوک نه جوړوي بلکې حلال او حرام به هغه چې هغه د قرآن کریم بیان کړي دي. قل ته ورته ووایه ارأیتم آیا فکر کړی دی تاسې ما په هغه څه کې انزل الله چې نازل کړي دی الله تعالی لکم تاسې ته من رزق د رزق نه وجعلتم نو ګرځولي دي تاسې منهم بعضې د هغې نه حراما حرام وحلالا او بعضې حلال ګرځولي دي. قل ته ورته ووایه الله آیا الله تعالی اذن لکم اجازت درکړې دی تاسې ته د حلال او حرامو جوړولو ام علی الله یا په الله رب العالمین باندې تفترون تاسې دروغ جوړوئ. د دې اجازت تاسې ته الله درکړی که دروغ جوړوئ الله خو اجازت چاته نه دی ورکړی. معنا دا ده چې تاسې په الله دروغ جوړوئ. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه. دا آیت کې زجر دغې خلکو ته چې په الله باندې دروغ جوړوئ. وما ظن الذين او څه ګمان دی د هغه کسانو یفترون چې جوړوي علی الله په الله باندې الکذب دروغ یوم القیامت په ورځ د قیامت. د دوی به څه حال وي د قیامت په ورځ باندې دوی سره به کومه معامله وشي. ان الله یقینا الله تعالی لذو فضل خامخا مهرباني والا دی علی الناس په خلکو. دنیا کې الله رب العالمین فضل او رحمت کوي په انسانانو باندې. آخرت کې به الله رب العالمین به ستاسې باره کې فیصله کوي. ولكن اکثرهم لیکن اکثر دوی نه لا یشکرون شکر نه کوي. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. د آیت کریمه کې الله رب العالمین دلیل عقلی ذکر کوي او حاصل دا دی چې الله رب العالمین په هر څه پوهیږي، په ښکاره او په پټو او په هر څه باندې الله رب العالمین علم لري. وما تكون او نه ته فی شأن په یو حالت کې وما تتلو او تنل ولی منه د الله د طرف نه من قرآن څه قرآن ولا تعملون او نه کوئ تاسې من عمل یو کار الا كنا مگر یو مونږ علیکم په تاسې باندې شهودن حاضر ناظره استفیدون کله چې شروع کوئ تاسې فیه په هغې کې. کله چې یو کار کې شروع کوئ الله رب العالمین د اول نه په تاسې باندې حاضر ناظر دی او هغه پې باندې پوه دی. وما يعزب او نشي پټې دی عن ربک د رب ستانه من مثقال ذره په اندازه د یوې ذرې فی الارض په ځمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې ولا اصغر او نه وړوکی من ذلک دین ولا اکبر او نه لوی الا مگر فی کتاب مبین په کتاب ښکاره کې دی. دا ټول څیزونه د الله رب العالمین په علم کې شته دی.
الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. آیات کې اوس بشارت مؤمنانو ته ورکي او نیکانو خلکو ته. الا خبردار ان اولیاء الله یقینا دوستان د الله لا خوف نبی ویر علیهم په دوی باندې ولا هم او نه به دوی یحزنون غمجن کیږي. دوی باندې به ویره نه او نه به د قیامت په ورځ باندې دوی غمجن شي. الذین داغ خلق دی آمنو چې ایمان یې راوړی وکانو یتقون او دوی ویریږي د الله نه. دا د اولیاء الله تعریف دی. الذین آمنوا وکانو یتقون. اولیاء الله اولیاء کرام داغ خلق دی الذین آمنوا وکانو یتقون چې دوی ایمان راوړی وي او د الله نه به ویریږي. بعضې خلکو اولیاء الله غلط کړي دي. مشرک او مرتد ته به ولی الله وي، مبتدع ته به ولی الله وي. حال دا دی چې هغه به د الله رب العالمین په غضب باندې ککړي وي. تاسې نن سبا وګورئ هغه خلک، هغه صوفیا حلولیان چې ټوله ورځ خلک شرکیات او بدعات او ګمراهیو ته رابلي، هغه ته خلک اولیاء الله وي. سبحان الله. هغه خلک چې د یو پیر نه بل پیر ته تلل شرک ګڼي، هغه ته خلک اولیاء الله وي. هغه خلک چې ټوله ورځ په چټیاتو او خرافاتو کې تیریږي، هغه ته خلک اولیاء الله وي. دا اولیاء الله نه دي، دا د الله رب العالمین په غضب باندې ککړ خلک دي. دوی باندې د الله رب العالمین غضب راوریږي ځکه دوی شرکیات او بدعات او خرافاتو ته ټوله ورځ خلک رابلي. دوی په شرکیاتو کې اخته دي. دوی د مرتدو نظامونو ترڅنګ ولاړ دي. دا اولیاء الله نشي کېدلی. د اولیاء الله تعریف او د هغې صفات معلوم دي. او بعضې جاهله خلک خو اولیاء الله بیا هغه خلکو ته وایي چې په دې زیارتونو کې کوم منجاوران ناست دي ته اولیاء الله وایي. سبحان الله. هغوی په منځ باندې نه پوهېږي، الله ته چېرته سجده نه لګوي. دا څرنګه اولیاء الله کېدلی شي؟ هغوی په کلونو کلونو باندې چېرته نظافت او غسل نه وي کړی. دا څرنګه د الله اولیاء کېدلی شي؟ اولیاء الله هغه دي چې ایمان یې راوړی وي، صحیح ایمان پکې وي او د الله رب العالمین نه ویرېدونکي خلک وي. دا اولیاء الله دي. بعضې خلک وی تاسې اولیاء الله نه منئ. موږ اولیاء الله منو، خو چې د الله ولی وي، د الله نه ویرېدونکی انسان وي. هر مرتد او کافر او مشرک دي ته موږ ولی الله نه وایو. د الله رب العالمین اولیاء معلوم دي، د هغې صفات معلوم دي، دا وپېژنئ. نو دا د اولیاء الله تعریف شلو چې دوی به ایمان راوړی وي وکانو یتقون او دوی به د الله نه ویریږي. لهم البشرا دوی دپاره زیری دي فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې وفي الاخرت او په آخرت کې. لا تبدیل نشته دی بدلیدل لکلمات الله د وعدو د الله لره. د الله وعدو د الله خبرو لره بدلیدل نشته دی. ذالک دا هو الفوز العظیم کامیابی لویه ده. ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا. دایته کریمه کې الله رب العالمین تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکي او دا هر داعی او مؤمن دپاره هم تسلی ده. که دا دښمنان هر څومره ستاسې خلاف وکړي، ستاسې عزت کې کموالی دوی نشي راوستلی. عزت د الله رب العالمین د طرف نه دی. ولا يحزنك او نه دي خفه کوي تعالی قولهم وینا د دوی. ان العزة یقینا عزت لله په اختیار د الله کې دی جمیعا ټول. هو السمیع العلیم غا الله تعالی السمیع اوریدونکی العلیم پوهه ذات دی. الا ان لله ما فی السماوات ومن فی الارض. د آیات کې اوس الله رب العالمین د مخکې جملې دپاره علت ذکر کوي. عزت ولې د الله اختیار کې؟ ځکه د الله اختیار کې اسمانونه او ځمکې دا ټول څیزونه د الله اختیار کې دي. او دارنګه زجر هم د مشرکانو ته دلیل عقلي به هم وي. الا خبردار ان لله یقینا اختیار د الله تعالی کې من هغه څوک دی په السماوات چې په اسمانونو کې دی ومن او هغه څوک په الارض چې په ځمکه کې دی. وما يتبع او تابعداري نه کوي الذین هغه کسان یدعون چې رابلي من دون الله سوا د الله نه شرکا نور شریکان نور معبودان د الله رب العالمین نه سوا رابلي. ان یتبعون تابعداري نه کوي دوی الا الظن مگر د ګمان و ان هم او نه دي دوی الا یخرسون مگر اټکل کوي. اسې اټکلیان دي او اټکل پسې روان دي. ټول کارونه په اټکل باندې بناوي. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. دا نور دلائل دي الله په توحید. هو الذي الله غزاد دے جعل لكم الليل چې ګرځولې د لکم تاسې ته الليل شپه لتسكنوا دې دپاره چې آرام وکړئ تاسې فيه په هغې کې والنهار او ورځ مبصرا رڼا والا یې ګرځولې د ورځ هغې کې تاسې خپل کارونه وکړئ
ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات دلیلونه د توحید دي او د یووالي د الله رب العالمین دي لقوم داغه قوم د پاره اسمعون چې غوږ دي قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه دې کریمه کې رد کی په عقیده د اتخاذ الولد باندې مشرکانو به ویل الله بچی نیولې ده الله جواب کی الله رب العالمین به پروا ذات ده الله بچی ته ضرورت نه لري بل دا چې تاسو سره څه دلیل دی هیڅ دلیل په دې خبره باندې نشته ده قالوا اتخذ الله وایدوی اتخذ الله نیولې ده الله تعالی ولدن بچی الله نازولی نیولې دی او بچی نیولې دی سبحانه پاک دی الله تعالی هو الغنی الله به حاجت ده له خاص داغه اختیار کې ما هغه څه دی په سماوات چې اسمانونو کې دي و ما هغه څه په الارض چې په ځمکه کې دي الله بچی ته څه ضرورت لري چې داغه اسمانونو او ځمکه کې ټول سيزونه داغه په اختیار کې دي ان عندكم نشته تاسو لره من سلطان هیڅ دلیل بهذا پدی باندې دی خبره باندې چې الله رب العالمین بچینی ولې پدی باندې تاسو سره دلیل نشته ده اتقولون آیا وای تاسو علی الله په الله باندې ما هغه خبر لا تعلمون چې تاسو په نه پويږئ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون دا امزجر او زورنه ده مشرکان ته داسې خلک نشي کامیابېدل چې الله باندې دروغ جوړي قل ورته وایا ان الذين يقينا هغه کسان یفترون چې جوړي علی الله په الله باندې الکذب دروغ لا يفلحون نشي کامیابېدل متاع دوی لره لګي فائدې دي په دنیا په دنیا کې ثم الینا بیا به مونږ ته مرجعهم واپس کېدل د دوی وي ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم بیا به وسکو مونږ دوی ته العذاب الشديد عذاب سخت بما په سبب داغه کانو یکفرون چې دوی کفر کوي د دوی د کفر د وجنه به مونږ دوی ته عذاب وسکو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك